لخوگ اسلام جارا قربان مشرم غرد شجاعت ای قدردان مشرم فخر کل امت زلد تاریخ شولی پیر منی یاد مویز ماگران مشرم شوی لخوگ اسلام جارا قربان مشرم غرد شجاعت ای قدردان مشرم فخر کل امت زلد تاریخ شولی پیر منی یاد مویز ماگران مشرم. مولا اختر محمد منصور تقبله الله د جهاد او ازادی سرلاره. شهید مولا اختر محمد منصور تقبله الله د اسلامی امت هغه اتل و چې د غربي ښکېلاک پر وړاندې د نظامی ډګر ترڅنګ په سیاسي ډګر کې نړیوالو ته حیرانوونکې ماتې ورکړه. شهید امیر المؤمنین په افغان خاوره هغه غیرتي زلمی و چې نړیوالې استخباراتي ادارې یې چلنج کړې او د هغوی شومې ارادې یې له خاورو سره خاورې کړې. د مرحوم امیر المؤمنین ملا محمد عمر مجاهد رحمه الله له وفات نه وروسته د اسلامی امارت د صف یووالی هغه ستره بریا وه چې غربیانو او ګوډاګیانو یې د ویش او اختلافونو لپاره شپه او ورځ په ځان ایوه کړې وه. د دې سپېڅلي صف د خرابوالي لپاره یې مټې رابډ وهلې وي. د طالبانو په وړاندې له تبلیغاتو څخه په پراخه پیمانه کار اخیسته، خو نه، عمر تر شا داسې څوک پرېښی و چې د نظامي ډګر ترڅنګ یې په نړیواله سطحه په نړیوال سیاسي ډګر کې نړیوالو سیاسیونو ته ماتې ورکړه. شهید مولا اختر محمد منصور تقبله الله د داسې سپېڅلي عزم خاوند و چې د نړیوالو مغرورو په وړاندې هر ډګر ګرم وساته. یوازې او یوازې د الله جل جلاله د قانون د نفاذ په خاطر یې سختۍ او تکلیفونه په ځان ومنل. د امارت د یووالي لپاره یې تر آخري حده یې خپله مبارزه وکړه. غربیانو او د هغوی اجیرانو ته یې اجازه ورنه کړه چې د یو رښتیني صف ویشلو او اختلافونو ته زمینه برابره کړي. که څه هم د ده د زعامت پر مهال د خوارجو او دواعشو ستره فتنه راپورته شوه، خو هم مهاله یې په وړاندې کلکه مبارزه وکړه چې الحمدلله له اوږدې مبارزې او مجاهدي وروسته د دوی بدرنګه څیره رسوا او له سختې ماتې سره مخ شول. په قطر کې د سیاسي دفتر پرانیستل هم د شهید امیر المؤمنین تقبله الله د سیاسي بصیرت زیږنده او د ده تقبله الله سیاسي ډیپلوماسي وه چې د امارت مشران یې په نړیوال سټیج ودرول او نړیوال یې وپوهول چې اسلامي امارت د تروریزم ریښه نه بلکې د خپل هیواد څخه د غربي ښکېلاک د ناولو پوځیانو ویستلو او د هیواد د ازادۍ لپاره یې سپېڅلې مبارزه مسلم حق دی. په نړیوال سټیج د اسلامي امارت د مشرانو درول، په نړیوالو کنفرانسونو کې د اسلامي امارت موقف په داسې توګه څرګندول چې ډیرو یې ملاتړ هم وکړ او په سیاسي ډګر د اسلامي امارت ستره بریا د شهید منصور تقبله الله د سیاسي بصیرت ښکارندویي کوي. شهید منصور تقبله الله د هیواد په کچه په تعلیمي ډګر کې خورا زیاتو پرمختګونو ته لاره برابره کړه. د جګړو له امله د تړل شویو ښوونځیو بیا پرانیستلو ته یې لاره هواره کړه او د هغوی د څارنې او هڅونې لپاره یې زیات کار وکړ. شهید امیر المؤمنین تقبله الله په فرهنګي ډګر کې یو بېسارې نوښت رامنځته کړ. د غربي میډیاو د پروپاګند په خلاف یې مطبوعاتي ډګر یې ژوندی او مطبوعاتي مبارزه یې جاري وساتله. د ملکي تلفاتو د مخنیوي لپاره یې ځانګړی کمیسیون جوړ کړ. د هیواد د متدین مسلکي او بارسوخه پوهان یې د ځانګړو اعلامیو په مټ وهڅول ترڅو خپل کړېدلی ولس او خلکو ته خدمت جوګه شي او په مجاهدینو یې غږ وکړ چې د داسې خلکو قدرداني وکړي چې همدا لامل و چې د خلکو زړونه وګټي او د یو داسې مشر لقب یې خپل کړ چې دښمن هم پرې ګواه دی.
تاسو د علماو او د وطن او د ملت او د سیمې د قومي مخورو او مشرانو او مخلصو انسانانو سره ښه چلند کوئ او د هغوی احترام کوئ، د هغو سره ښه سلوک وکړئ، د هغو څخه مشورې واخلئ، د هغو سره خپل نظریات او خپل مشورې شریکې کړئ. دا به ستاسو د کامیابۍ علامه وي. د ملت او د ولس چې کوم عام المنفعه ځایونه دي چې هغو ته ضرر ونه رسېږي. لخوږ اسلام جار او قربان مشرف غرد شجاعت ای قدردان مشرف فخر کل امت زړه د تاریخ شولې هیر مو نه یاد مو زما ګران مشرف. بسم الله الرحمن الرحیم. د شهید امیر المؤمنین ملا اختر محمد منصور د شپږم تلین پر برابر د ده د ژوندانه خاطرې خو زما سره ډېرې دي، خو یو څو خاطرې به د امیر المؤمنین صاحب ستاسو سره شریک کړو. د امیر المؤمنین منصور صاحب سره دا درې شیان ډېر ورسره وه او همیشه به یې موږ پر دغه شیانو باندې امر کاوه چې تاسې به اطاعت کوئ د خپلو مشرانو. او په منصور صاحب کې اطاعت ډېر و، شجاعت ډېر و او اخلاص و صداقت ډېر و. نو منصور صاحب د اطاعت پر برابر باندې دغه زموږ مشرانو خو ټولو قربانۍ بې ساري ورکړي دي او اطاعتونه یې کړي دي. منصور صاحب همیشه موږ پر دې باندې امر کولو چې تاسې به د خپلو مشرانو اطاعت کوئ او موږ به چې ده ته کتله ده به همیشه د خپلو مشرانو ډېر اطاعت کوئ. یعنې داسې اطاعت به یې کوئ دا چې ولدی ورته ولاړ دی او اوس ورته ګوري، بس چې هر امر و که کوچنی و که لږ و که کوچنی کار و که غټ کار و همیشه به د خپلو مشرانو سره شریکوئ. او بل د منصور صاحب شهید سره ډېر سخت شجاعت ورسره و، ډېر شجاع و. دا شجاعت یې موږ تاسو ټولو ته معلوم دی. په کار کې قاطع سړی و چې د کار او په کار کې هم قاطع و هم شجاع و. کوم وخت چې د مالک په پله باندې چې موږ مزار ته ولاړو دا خاطره زما همیشه را یادېږي او همیشه زما په ذهن کې راځي چې کوم وخت موږ دوی په کمین کې ولیدلو منصور صاحب شهید دغه څوک چې د دوی قومندان و هغه یې وویشتې خو د ملګري سره خوښ شوله. نو ما او منصور صاحب د دا جنګ څخه څه لږ داسې پر سینه وسکېدلو. ما به منصور صاحب ته همیشه دا ویل چې ما ته مه درېږه ته ځه، خو خیر به هر تقدیر منصور صاحب به نه تلی. نو تر هغه ساعته پورې به ما ته هلته به یې ټکان پر دوی کوله چې زه به وسکېدلم چې ده ته به ورسېدلم ما به ورته ویل ته درځه ما ته مه درېږه، خو دی زما څخه هېڅ نه تلی. یعنې دا د ده د دې کشرانو سره سخت اخلاص و د خپلو کشرانو سره. دی چې د بنده څخه راخلاص و ما ته یو کیسه وکړله. ول زه چې کوم وخت د مالک د لاسونه راوتړله بندي یې بیولم نو ما د یو چا څخه پوښتنه وکړه چې هغه زموږ شهیدان څه سوله، زموږ ملګري څه سوله. ول هغه راته وویل چې ته د شهیدانو خبرې کوې موږ هم تا د مرګ ته وګورو. ول ما ورته هغه پرېږده که ما وژنې که نو څه کوئ خو زموږ ملګري څه سوله شهیدان. ول هغه راته ویلې چې زه تا وژنم. ما ورته ویل ما مړ کړه خیر دی هغه زموږ د شهیدانو درک هغه ورته ویل چې درک یې نشته. نو هغه ویلې چې دا سړی اخلاصمند سړی دی د خپلو کشرانو سره اخلاص لري. نو په دغه سبب باندې زه ډېر آزاد هم کړلم، یعنې دا مشکل یې هم نه کړی راته جوړ. نو د منصور صاحب کوم وخت چې رایله کېدی د ده سره
یو لږ امانتداري د ملا صاحب ورسره وه چې ما ویلې ته یې امین و. نو ملا صاحب چې ویلي وه چې ستا امانت په پلانکي ځای کې پروت دی، نو هر څوک چې هلته په میدان کې مسؤول وي هغه ته ووایه چې ما هلته دا ستا امانت ایښی دی. نو بیا امیرالمؤمنین مشر ملا صاحب ما ته وویلی چې هلته یو شی پروت دی، هغه ما ته راوړل. نو بیا ما ورغی، بیا راته ویلې چې د منصور صاحب زموږ سره خبره وکړه، نو انشاءالله په دې څو ورځو کې راځي. نو دا د امانتداري چې ما ویلې د منصور صاحب سره سخته امانتداري، په ټول شیانو کې هم ډېر امانتداره سړی و. نو الله پاک دې د دوی جنتونه په نصیب کړي، الله پاک دې شهادت ورقبول کړي. زموږ د مشرانو د ټولو د امیرالمؤمنین صاحب مشر ملا صاحب نجم الله عبیدالله اخوند د عثماني صاحب، نور زموږ کشران شهیدان، د ټولو دې الله پاک شهادتونه قبول کړي، الله پاک دې د دوی قربانۍ قبول کړي. ډېرې بېساره قربانۍ او ډېر بېساره تکلیفونه یې ویوړله چې نن یې نتیجه دا ده چې موږ ټول افغانستان په لاس کې دی. دا د دوی د وینو برکت دی، دا د دوی د ستړیاوو او د مشکلاتو برکت دی. نو خدای پاک دې دا نظام دائمي ولري، الله پاک دې په دې نظام کې خلل او بې اتفاقي نه راولي. الله پاک دې د دې مسلمانانو دپاره د همیشه دپاره کې دا نظام، خدای پاک دې اسلامي قانون چې موږ ژوندي یو، خدای پاک دې یعنې دا نور مسلمانان ژوندي دائم او قائم ولري. ویله خوږ اسلام جار او قربان مشرم، غرد شجاعت ای قدردان مشرم، فخر کل امت زړه د تاریخ شولې، هیر مو نه یاد مو زما ګران مشرم. بسم الله الرحمن الرحیم. ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنه. الآیه. منصور صاحب شهید یو خو واقعا عالم و او د علم سره الله جل شانه ډیر لوړ استعداد ورکړو، او د هغه استعداد مطابق د په هغه سخت شرایطو کې چې په هغه وخت کې په اسلامي امارت مجاهدینو او مسؤلینو باندې ډیر سخت بندیزونه و او تور لیستونو کې و، او هغه بیخي ځان نشو ښکاره کولی. نو مرحوم شهید امیرالمؤمنین منصور صاحب په هغه وخت کې وتوانېده چې د اسلامي امارت دپاره بعضې ډېر مهم بنیادونه کېښودل. یو د هغه مهمو بنیادونو څخه دا و چې د په خپل وخت کې هغه د نظامي کمیسیونونو ته وده ورکړه، همداسې قضا ته د امارت دې ته وده ورکړه، د قاضي صاحبانو معاشات او د هغو تشکیل یې وکړو. دریم د امارت دپاره هغه اقتصادي کمیسیونونه جوړ کړه چې د هغه کمیسیونونو د لارې نه د امارت بعضې مشکلات حل کړه. او منصور صاحب په هغه وخت کې چې دا کله امیرالمؤمنین شو، په دې وخت کې د داعش فتنه پیدا شوه، او د داعش فتنه په افغانستان کې راغله او بیا په ننګرهار کې ظهور وکړو. نو امیرالمؤمنین منصور رحمه الله دومره جدي و چې نظامي مسؤلینو ته ویلي چې څومره مصارف کېږي څومره دغه وي، خو د فتنې مخه به نیسئ. نو هماغه و چې د عاجل تشکیلونه او دا ورکړو، او په هغه وخت کې د امارت د صف یووالی هم وساته. یعنې په هغه سخته شرایطو کې چې کفارو د امارت مخالفینو دا کوشش کوو چې په یو نوعه د انواعو په یو شکل د اشکالو په امارت کې اختلاف پیدا کړي، درس پیدا کړي. خو لله الحمد منصور صاحب هغه زیرکتۍ استعداد هغه په دې وتوانېده چې د امارت هغه صف واحد وساتي او ټول په یو قیادت هغه راجمع کړي. بله د منصور صاحب هغه زیرکتۍ دا وه چې په هغه سختو شرایطو کې به چې یو مهمه مسله پیښه شوه، فوراً به شیوخو ته خط لیږه. د رهبري شورا د غټو شیوخو نه به یې په هغې کې مشوره غوښتله چې دغسې یو موضوع ده، ما ته مشوره راکوئ. نو د هغه هره کړنه چې وه هغه به د شیوخو نه په مشوره باندې هغه کېدله او کار به یې کوو. نو هغو نه به یې عاجلې مشورې غوښتلې، د هغو د مشورو نه وروسته به هغه اجرات کوو.
او منصور صاحب مخکې د دې نه چې اسلامي امارت راشي سابقه تحریک طالبان د هغې نه مخکې هم دا د هلمند او قندار دغو طرف جمعیت طلبا صدر و مشر و یعنې دا پخوانه د یو استعداد خاوند و په مسؤلیتونو کې راغلی و او بیا د تیر امارت په وخت کې بیا د هوانوردۍ وزیر و نو هغه وخت کې موږ ورسره تعلق و ځکه ما سره په یو کال په تکمیله کې په درسونو کې پاتې شوی و نو د ده حلم د ده هغه ځیرکتۍ استعداد دا ټول موږ ته معلوم نو ډېر ښه کامل صفات کې او په آخر کې د مرحوم شهید مغفور منصور صاحب د تلین پر رسېدو ځکه دغسې رهبري اشخاص چې هغه بیا د الله په لاره کې شهادت ورکړی شي نو الله جل شانه ان الله اشترى من المؤمنین نو دغسې خلک دا ډېر هغه بختور خلک چې خپل نفسونه یې په الله خرڅ کړي نو منصور صاحب هغه خپل نفس په الله خرڅ کړی و الله جل شانه ته په داسې حالت کې ورغی چې بدن یې په هغه اور لمبو باندې سوځېدلی و او پیغمبر صلی الله علیه وسلم حدیث هم دی چې جنت دا د تورو د سورو لاندې وي او هغه خلک چې هغه په جهاد کې شهیدان شي نو هغه د قبر هغه ملایکې پوښتنه نه کوي ځکه دغه پړقوالی د تورو دا ورته کفایت کوي نو د منصور صاحب چې کوم افتخار پرېښي خپل مجاهدینو ته خپل ملت ته خپل افغانانو ته نو دا د ویاړ هغه تاریخ ورته پرېښي او موږ باید پرې ویاړو لخوږ اسلام جار او قربان مشرب غرد شجاعت ای قدردان مشرب فخر کل امت زړه د تاریخ شولې پیرمونه یاد مو زما ګران مشرب بسم الله الرحمن الرحیم مولا محمد منصور رحمه الله چې کله امیر المؤمنین مقرر شو مخکې نه په مختلفو عهدو کې د امارت په چوکاټ کې کارونه کړي وو خو د امارت منصب چې د کله نه ورته حواله و نو ډېر صفات لري چې ډېر ښه مدبر ډېر ښه مدیر او په خپل ورکړل شو ذمهواریو کې پوره حساس او متوجه و او د ده حساسیت چې د افغانستان دپاره په مجموع کې او د اسلامي نړۍ دپاره هم د یو ښه پلان او سوچ خاوندو هغه یې د شهادت سبب هم شو صفاتو کې چې ما ته معلوم دی یو صفت دا و چې د امارت دا چوکاټ خو ډېره لویه دایره ده خپل افغانستان او اسلامي نړۍ کې د ناچیزو موضوعاتو د وړو او غټو خبرو نه ځان آګاه کوو او دا د نظام د چلولو د امارت یو اهم اصل دی دویم ښه صفت چې په امیر المؤمنین صاحب کې و الله تعالی دې په ده باندې ورحمېږي او الله دې قبر ورته د نور نه ډک کړي هغه دا و چې چونکې د داسې شخص مراجعین خامخا په لوی تعداد کې امیر المؤمنین حفظه الله رحمه الله به چې د سحر نه د خلکو د مسایلو د اورېدو دپاره کښېناسته تر ماښامه د سحر برخورد او د ماښام برخورد ترمنځ بس توفیر نه و هماغه برخورد به چې د اول ملاقاتي سره کېده هغه برخورد به د اخرني ملاقاتي سره هم کېده د ستړیا احساس او د هغې اثر نه به هغه مراجعینو ته داسې څه مخې ته نه راتلل چې د ستړیا په وجه باندې په کار کې خنډ او ځنډ راشي خبره یې کاملا د هر چا هره خبره اورېدله او د کار په کولو کې که د خبرې ضرورت و مناسب خبره یې کوله او که اجراءاتو په خپل وخت باندې په عاجله توګه باندې اجرات کړي او کارونه یې ښه مخ په وړاندې باندې کولي او ستاسو د لارې نه چونکې دا تلین د امیر المؤمنین رحمه الله دی ټولو هیوادوالو ته بالخصوص د امارت مربوطه ټولو ملګرو ته اگر چې په ظاهره خو ډېره لویه ضایع او صدمه ده خو دا چې شهادت یو لوی افتخار دی او د دوی شهادت د دې پاتې خلکو دپاره یو بهترین درس او ښه تعلیم دی یو ښه احساس دی نو ټولو ته د دغې شهادت چې من حیث شهادت یو لویه مرتبه ده مبارکي وایم لخوږ اسلام جار او قربان مشرب غرد شجاعت ای قدردان مشرب فخر کل امت زړه د تاریخ شولې پیرمونه یاد مو زما ګران مشرب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. محترمو د دې آیات پرانا کې موږ تاسو دا ویلی شو چې د افغانستان اسلامي امارت مرحوم او مغفور امیر المؤمنین مولا منصور رحمه الله تعالی هغه د شجاعت او د بهادرۍ او د فکر یو نمونه وه. جناب منصور صاحب رحمت الله علیه د هغه وخت نه سره ما تعلق و چې کله د مخکې امارت کې د اسلامي د هوانوردۍ وزیر و. په هغه وخت کې د شجاعت د احتیاط د متانت ما ولیدو. نو هغه قابل دید و، هغه قابل د دې و چې سړی پرې فخر کړی وی. بیا د دغه شل کلن جهاد په دوران کې چې هغوی کومه مردانګي و، خو د اسلامي امارت د امیرالمؤمنین په نیابت کې همدارنګې د هغه په کفیل جو پاتې و، د هغه نایب و. په هغه وخت کې چې کوم کردار د ادا کړ ډېر د ستایلو وړ دی، ډېر د قابل قدر دی. بیا جناب چې کله امیرالمؤمنین په طور باندې وټاکل شو نو د ده ډېره توجه او ډېر کوشش دا و چې مجاهدینو منځ کې اتفاق اتحاد راشي او همیشه دپاره به یې ملګرو ته د اتفاق او د اتحاد ترغیب ورکاو، تشویق به یې ورکاو او په خپله په کمال شجاعت سره په یو شي نه چې کوم دی هغه خپل ځان نه سپمولو. په دې پورې چې د جهاد میدان ته او خطونو میدانونو ته د باقاعده تلو، هلته باقاعده مجاهدینو په څنګ کې واوسېدلو او خاص کر تعلیم تربیې طرف ته ډېره زیاته توجه وه. ځینو مجالسو کې به د سره د تعلیم تربیې په هکله د هغې په حواله ډېر پرمختګ د هغه په وخت کې وشو او د تعلیم تربیې په حواله باندې د هغه ډېر وسیع ذهن و. په خاصه توګه چې د تعلیم تربیې کوم مشکلات او او دغه به وي، د پریشانۍ به شوي، هغه بغیر د چونو شیرانه په ډېر عجلت سره او په ډېر پراخدلۍ سره هغې حل کول. او دا یې کوشش و چې باید موږ تعلیم او تربیې په سلسله کې موږ څه ستونزې ونه لرو، که ستونزې ولرو باید هغه حل شي. نو یا رښتیا خبره ده لکه څنګه چې الله تعالی فرمایلي چې همیشه دپاره په اسلامي تاریخ کې مؤمنانو ډلو کې داسې خلک شته دی چې هغوی د الله د دین د حفاظت، د الله د دین د نصرت او د الله د دین چې کوم دی د نشر او اشاعت دپاره هغه د الله سره وعده کړې وه. نو بس ځینو خپلې وعدې پوره کړي، په هماغې لارې لاړ او ځینو نه انتظار کوي. نو جناب منصور صاحب رحمت الله علیه هم اوس زمانه کې موږ دا ویلی شو دا د هغه ډلې نه و چې هغوی خپله وعده د الله سره پوره کړه او په خپلو وینو باندې د دې وطن چې کوم دی دفاع وکړه. یقیني خبره ده په تاریخ کې چې د غټو شخصیاتو وینې توی شوي دي د یو هدف دپاره چې هغه اسلامي نظام دی، نو پښتانه وایي د ده وینې به رنګ راوړي. یقینا د منصور صاحب رحمت الله علیه وینې ډېر ښایسته رنګ راوړ، ډېر ښکلی رنګ راوړ. لکه څنګه چې دا منصور و همداسې ورسره الله نصرت هم شامل حال و، همداسې د الله نصرت په برکت باندې الله تبارک وتعالی د هغه په وخت کې د هغه په قیادت کې او د هغه په زعامت او امارت کې د افغانستان اسلامي امارت ډېر په عروج ته ورسېدلو. او موږ دا ویلی شو چې دا اوس کامیابیانې د دغسې اشخاصو او شخصیتونو د قربانیو، د هغوی د محنت، د هغوی د جدوجهد او د کوشش او د هغوی چې کوم دی د همت نتیجه وه چې الله پاک یو بېسارې کامیابي اسلامي امارت او د افغانستان مسلمانانو ته نصیب وګرځوله. واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین. لخوږ اسلام جار او قربان مشرب غرد شجاعت ای قدردان مشرب فخر کل امت زړه د تاریخ شولې پیر مونږ یاد مو زما ګران مشرب. شهید امیر المؤمنین تقبله الله د زعامت پر مهال د دښمن مورال دومره کمزوری شو چې په ډیرو ولایتونو کې په دښمن ساحې تنګې شوې، تر دې چې د کندوز ولایت هم د اسلامي امارت لاس ته ولوېده. په معسکراتو کې د ځوان نسل روزنه، د جنگي تکتیکونو زده کړه او د جنگي معسکراتو زیاتوالي ته توجه د هغه په جنگي تکتیکونو کې د مهارت یوه ستره بیلګه وه. د شهید امیر المؤمنین کارنامې، عزم، تقوا، میړانه او شجاعت د افغانستان مؤمن ولس او نړیوالو ته څرګند دی. که د امریکایي یرغل په وړاندې د تنکیو ځوانانو قربانول، د خواږه شیرین وجود نه بارود تاوول او د ځان ټوټه ټوټه کول د فدایي زلمو شهکاري او سرښندنه وه، نو د شهید رهبر په باروتو سوی وجود هم هغه چاته یو حیرانونکې پیښه وه چې ویل به یې طالبان مشران ولې دې ډګر ته نه وردانګي او په کشرانو یې دا ډګر ګرم ساتلی دی. هو کې کله چې د یوې ډلې او قوم مشر داسې سرښندنې او قربانۍ ته تیار وي، څه فکر کوئ چې داسې خلک به ماتې ومني؟ آیا داسې آزاد خلک به
د پردیو غلامی او واکداری قبول کړي؟ نه، هیڅ کله نه. شهید امیر المؤمنین تقبله الله د اعلاء کلمت الله لپاره خپل وجود قربان او کباب کړ. د ژوند لذتونه او خوندونه یې هغه چاته پرېښودل څوک چې د غلامۍ رسۍ په غاړه لري او پردیو سیوري ته ناست وي. رب العالمین دې په باروتو سوی وجود قبول کړي. آمین یا رب العالمین.